غزل دی چې د جملو کائناتو لکه پلار ساقي د جملو کائناتو لکه پلار ساقي د خالق او د مخلوق ترمنځ ریبار ساقي د انبیاو د ټولګي سپا سالار ساقي بلا د واخلم له یوسف حسندار ساقي د قیامت ورځ ده مننه د انبیاو د ټولګي سپا سالار ساقي بلا د واخلم له یوسف حسندار ساقي د قیامت ورځ ده لټومه به د یار ساقي ما درته کړی د عمرونو انتظار ساقي دنیاوي ژوند مې ستا د نه لیدو روژه نیولې ما د کوثر په اوبو دوه ځل که خمار زه او زما غوندې و دا شعر د تاسو ټولو ته ډالۍ چې زه او زما غوندې امت ته له عذابه خلاص که خیر دی خبره دې مني پروردګار زه او زما غوندې امت ته د عذابه خلاص که خیر دی خبره دې مني پروردګار ساقي د اسمان ستوري هم ممکنه ده چې وشمارل شي مګر د ستا د صفتونو نشته شمار ساقي قرآن خو سکې دا خو هسې هم په تا نازل دی تورات زبور دې هم ستایلی دی رخسار ساقي ستا د خولو سره فقط د یو تشبیه په خاطر مشک او عنبر ځکه نایاب دي په بازار سره ستا د خولو سره فقط د یو تشبیه په خاطر مشک او عنبر ځکه نایاب دي په بازار ساقي صدیق ته وایه چې د غار دروازه نه بندوي د مخ دیدن ته دې راغلی دی خامار ساقي صدیق ته وایه چې د غار دروازه نه بندوي د مخ دیدن ته دې راغلی دی خامار ساقي صفت ته هغه دی چې خدای درته پخپله کړی چرته ادریس او چرته تا پسې اشعار ساقي بل غزل ویمه صدر صاحب کی اجازه چې په پردو بریتو بدماشي کوي دی کنه په پردو بریتو بدماشي کوي دی کنه کارغه خنزیر سره یاری کوي دی کنه او زمری سمړه شول سپه زور له کلي وشړل شول خره که په سپیو باچاهي کوي دی کنه د غلامۍ مفهوم ته بل ډول معنا ورکوي چې په پنجره کې ازادي کوي دی کنه من ورته کر د ګل وښودو چې داسې کیږي نور کله قسته څوک زغي کوي دی کنه او په خېټه موړ یم شراب پټ څکم حج مې هم کړی دی که څوک د لوږې خودکشي کوي دی کنه په خېټه موړ یم شراب پټ څکم حج مې هم کړی دی که څوک د لوږې خودکشي کوي دی کنه په جینکو باندې تعلیم حرام دی نه دی کوي سوال لاسګاډی او پالشي کوي دی کنه دوه پښتانه بچي یوسف او زلیخا لیلام دي قرض او پور دواړه پې بولی کوي دی کنه ادمزاده یم د الله سره پراس خبر یم که فرشتې مې جاسوسي کوي ادمزاده یم د الله سره پراس خبر یم که فرشتې مې جاسوسي کوي دی کنه لکه د بوت چې څوک د بل انسان په ښه نه راځي کعبې کتا کې بزرګي کوي دی کنه لکه د بوت چې څوک د بل انسان په ښه نه راځي کعبې کتا کې بزرګي کوي دی کنه معاشرات طنز او تنقید عشق او جانان او شاعر ټول د ادریس ترجمانی کوي دی کنه ډېره محمد ادریس دلاور صاحب چې تاسو ته